زیات چا پسې کړېږي اوس؟ جی په خپلو نفسو پسې کړی زما واړه واړه نسو او له ما نه خو سره ډېره مینه وه دا خو له ما سره مینه وه هغه لمسۍ راته رایادېږي یک تنها زما په شان دی دا سړک، خدای خبر چېرته روان دی دا سړک. رنګ یې هم لکه زما په شان دی تور پور سوی د هجران دی دا سړک. دی زما په شان د چا په انتظار پروت په خوشي بیابان دی دا سړک. السلام علیکم خوږو، ستړي مه شئ. دلته پنجاب ته راغلی ما بادر خان لالا پسې د خلکو پر زور اصرار و چې مطلب تفصیلي خبرې ورسره وکړو. نو دا دی اوس روان یم هغه څخه او پیدل لاره د ګاډي نشته او ګورم چې څه ټایم را واپس کېږم. اوس هم ناوخته دی را باندې، خو ورځو مشر سره به یو څو خبرې وکړو بیا به راځم. نه ډېر ملګري د مشر نمبر غواړي، خو لکه ما مناسب نه ګڼله چې بغیر بې تپوسه زه خلکو له د هغه نمبر ورکړم. او نور راځئ ما سره مشر له روان یم. چې ځواني ځان له یو خاني وي، طاقت لویه خزانه ده. دغه دواړه لوی نعمت دی چې الله یې چاله ورکړي. زما هم چېرته ځواني وه، زما هم مضبوطې مټې، ما پې څه ترس ونه کړ، ما یې څه پروا ونه کړه. په غم اخته ومه بچو له مې دولت ګټه. کله اره کله د وړو کله د شولو مشین، خوب خوراک نه و ما به شپه ورځ مزدوري کوله. دولت دپاره په صحت مې جواري کوله، د سخت یار به مې په سخته کې یاري کوله. لکه د ځوان به یې را سره محنت خواري کوله. ثابته ورځ اخلی پخلی او د بچو خصمانه، بیا په ماشین کې کار کول د ماسخوتن وروستو. درانه درانه زاږه لرګي نازک بدن لاسونه، دغه لرګو به تې د ځان سره خوړګونه ویوړل. غوټۍ غوټۍ وینې به راغلي بیا په زړو زخمو. یو خوا په زلفو کې ګردونه، بل خوا چاودلې شونډې، دغه حالاتو سرګردانه پریشانه به کړم. زما په زړه به د احساس چړې ورخښې شولې، خو د اشنا د ننګ ناموس او د غیرت انتها. زر به یې په شونډو ژبه راښکه، تسلي به یې راکړه. د چا آواز را باندې نشته، مزدوري خپله ده، محنت خواري بل چاله نه، خپلو بچو له کوم. پردی کوټه کې یو چې دوه کمرګی کورې وشي. دا لاس مې لږ شان کرېدلی په چرړی تړمه، اره چالو که اسمان بریښي چې دا کار ختم شي. په دې اره کې چېرته مې خوارۍ پسه کړله چې په دوه ځله تېره نه شي، کار پې نه کېږي. نو بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. هغه بله ورځ ما د مشر یو نظم اپلوډ کړی، نو بلا ډېر وایرل شوی دی. بلا خلکو غوښتنې کولې چې د مشر سره نو ورشه خبرې وکړئ. نو زه راغلی یم دلته پنجاب ته، مشر سره داسې ناست یم. نو غواړم چې څه لږې تفصیلي غوندې خبرې ورسره وکړو، دغه مطلب د دوی د ژوند په اړه باندې. نو السلام علیکم مشره. وعلیکم سلام. د سر نه شروع کړو، د میز نه شروع کړو، که د اخر نه شروع کړو؟ خبرې ډېرې او سر یو، نو د دې سر نه به شروع کړو. سر صحیح دی که نه؟ دا سر صحیح دی جي. ښه جي. تاسو څومره وخت شو دلته پنجاب کې ژوند کوئ؟ دلته جي زما 20م کال دی. تاسو بره سوات یې که نه؟ زه ځایي منګه د سوات یو او پیدایشي د کوزې بانډه یم. لو شوی په وړه زاره کې یم.
بیا مې کاروبار زیات په اخونکلي ډاګي باندې کړی او د هغه ځای نه بیا دلته راغلی ما په 1999 کې. ستاسو دلته دا راتګ مطلب دلته سوات نه تاسو څه مسله کې راغلي یا هسې کومه داسې ستونزه وه چې تاسو دلته ولې راغلئ؟ دا هلته کې زما د یو سړي سره مقدمه وه په ځمکه باندې. نو له ما سره د علي رستم کسان وو، هغوی وایي چې دا دومره پیسې چې تا په دې ولګولې په دې پیسو خو هلته دونه ځمکه کېږي. نو بیا د هغه ځای نه زما د ځمکې سره شوق پیدا شو او بل په ټي وي باندې ما یو ورځ دا کتلي و چې په 2010 کې به چې د چا سره ځمکه وي نو هغه سړی به لکه کامیابي. نو دغه له ما شوق پیدا شو او زه رالم دلته کې مې ځان له بیا ځمکه واخیسته. دا ټول واړه ستا دلته شوي دي که نه؟ نه جي، دلته کې زما یو وړوکی هم نه دی شوی. زما بچي ټول هلته پیدا دي. دا 2 په هزاره کې پیدا دي او 2 په ډاګي کې پیدا دي، دا 3 په اخونکلي کې پیدا دي. زما جي 3 لوڼه 4 زامن دي. ستاسو لوڼه خو ماشاءالله واده شوي دي؟ واده شوي دي جي، 4 زامن دي. 4 زامن دي. تاسو سره څو دي دلته؟ جي زما سره یو د الله نوم دی. زما زامنو زه پرېښودم. زما زامن شته خو څه د زامنو پلار نه شو. دغې کې څو زامنو ستاسو واده کړی دی؟ 2 زامنو له مې ودونه کړي دي. یو مې اوس په خپله خوښه ځان له چېرته کوژدن کړې ده. هغه دا خبره کوي چې یاره ګینې که زه غټ سړی یم، انجینر یم او زه خو یو ذمهدار یم. ما خو خپل حق ادا کړو، سبق مې ته ووایي. تاسو په دې بچو باندې ډېر غټ تعلیمونه کړي دي مشره؟ جي ما پې د خپل وسه پورې څومره چې هغو ویلی او په څه طریقه هغو سبق غوښتو جي ما پې ویلی. مطلب بار ملکونو ته دې هم لېږلي دي پکې؟ جي یو پکې انګلینډ ته هم تللی و. هغه کوم ځمکه خو موري د هغې دپاره ما مور خرڅه کړې وه. هغه ته مې ډیپازټ په بینک کې ایښی و. مې بهر ته هم ولېږو خو هلته کې کامیاب نه شو. بیا دلته پېښور یونیورسټۍ کې ډپلومه واخیسته. دغه بچو مو څه تعلیمونه کړي دي؟ دا یو مکینیکل انجینر دی، یو سافټویر انجینر دی. دا مطلب څه وجه کېدی شي د دوی تربیت خو زما ستاسو ډېر ښه کړی دی؟ جي د مور د طرفه د پلار د طرفه په تربیت کې څه کمی نشته، خو د دې نه چېرته موږ د پیسې طلب نه دی کړی. ما همیشه ګټلي او په دې مې خورولي دي. خو دې چې کله د کاروبار خاوندان شو نو یو ځان له چېرته مال جمع کولو خواهش وکړه او بل ځان له وکړو. زه خو پلار یم، نه جوارګر وم نه نشه یم. که دا دې مال راکولی او په اتفاق سره موږ اوسېدی، نه دا اوس چې د دې کومه 3,500 کناله ځمکه ده او په دې ټول باغات دي په لکونو روپۍ د کال کوي، نو دا ملکیت به د ډېر زه بوډا سړی یم، زه به پرې مشغول وم. ګټه خو بل د دې وه له ما نه، خو نن دی او په سبا دی دا مال د زرغون شاه دی. زیات چا پسې کړېږي اوس؟ جي په خپلو نفسو پسې کړېږي. زما واړه واړه لمسي وو او له ما نه هغو سره ډېره مینه وه، دا خو له ما سره مینه وه. هغه لمسي راته رایادېږي. ستاسو دا لوی انګړ کو خو ما ولیدل، خو سمه هدیره ده نو؟ جي دا خو ما په خپل نظم کې هم ویلي دي چې د شهیدانو ارمانونو مقبره کې اوسي. په دغه کور کې خو د ورځې سړی یریږي چې په دغه کې دغه بوډۍ بس ته ماښامه دیوالونه ګوري، دا تورې تیارې ګوري، دا پکې څه تېرېږي. ما ته خو دا بوډۍ هم ژوندی نه ښکاري، دا خو هغوی خښه کړې ده. دا د مرګه مخکې مړه ده جي. مرګ خو یو ځلي دا روزه
خوري او روزانه را ژوندی کېږي. تاسو واپس سوات ته ولې نه راځئ؟ جی خو یوازې نو جی په سوات کې به هم یوازې ما، خو دا ده چې دا بوډۍ د دې هلته کې خامخا لوڼه دي، د پلار کور دی، اوس دې جایداد سره څه وکړم؟ دا خو چاته پرېږدم دغسې؟ زما خو دا سره بسره ده، ما خو په خپله ټوله زندګۍ دا شی ګټلی دی، اوس دا زه چاته پرېږدم؟ د دې د سمبالښت به څوک بیا؟ دا زامن اوس خبر اخلي که نه اخلي؟ زامنو چې داسې ورته سوال جواب ورته وکړم نو اخلي خبر، څه به بس پناه اخیستو باندې زما به څه خبر وایي؟ د ځان شوي دي، پیسه پیژني. ستاسو دا کور ودانه د زړه حال نه وایي تا ده؟ د هغې په زړه کې د ویلو څه ځای پاتې نه دی، اوس دا خو غلبېل زړه دی، په هغې کې به سړی د کم پر هر علاج کوي، په نوزو پسې بس هر وخت سوچ کوي، فکر کوي. دا اپیلیپسي مریض هم د کومې ته چې په دغه کې مرګي پیریان وایي په پښتو کې، دا خو هغه اپیلیپسي مازغو هغه مرض دی، دې له خفقان خام نه دی. تاسو چې دواړه کښېنئ نو خپله کې څه ذکر کوئ د خپلو نوسو یا د زامنو؟ او د نوسو ذکر خو چې کله داسې وي نو بس ولې چې هغه چرا چرو هغه ګپې شپې موږ وله ځان له جدا جدا د مینې نومونه ایښي وو، د هغې غېږه تشه پاتې شوه په شته حالات کې. بس د افسوس او د اسویلو نه سوا موږ سره هېڅ پاتې نه دي. تاسو ټاپو کې یو بل له څنګه جوابونه ورکړي؟ دي دا خو په هغې نظم کې ټپې، خو هغه نظم تاسو ما نه داسې ناڅاپي غونته اخیستی و، نو هغې کې دغه ځای کې چې دا یو خبره شروع شي، چا چې ځواني خاورې ایرې کړه د بچو دپاره، په دې ارمان وه چې زما د بچو کور وشولی، په هغه کور کې هغه مور نن بې اثرې پاتې ده، د شهیدانو ارمانونو مقبره کې اوسي، د اسویلو سره مشته د مرګ ته شپې لنډوي، زر به زړه ستړې زندګۍ ته خیر آباد ووایي، کډه رانغاړي تیاري کړي د عقبا په طرف، او نوم د میرات د دې نه ښه و، په شته الوات کې بې الواده پاتې شومه، او د ننګ ناموس دور مې تیر شو، اوس په بې ننګو پسې اوښکې تویومه، مرګیه راشه غاړه راکړه، ستا په راتلو به ټول غمونه ختم شي، ځان ته په خپله خیرې مه کړه، خدای را لېږلی امتحان دی تیر به شي، مرګی دې ستا نه وړاندې راشي، بیا زما څوک دي چې مې ګور ته وسپاري، خدای ګو په ځان مې پروا نشتی، خو د بوډۍ زړه نه راشوی وبچ وي. او دا ځای کې ما نه چې دا نوسي به ولي، هغې کې هم یو دوه ټپې دې نظم کې له ما نه پاتې وې، د زړه طوطي مې الوت نه کوي، چا ظالمانو ته بڼې ایستلي دي، د زړه طوطي مې په سلګو دی، واړه بچوړي ته قارغانو وړي دي. ستاسو په زړه داسې کوم بل ارمان شته؟ کله چې سړی عمر وخوري د بیا دغه د خپلو نوسو سره هغه وخت تېروي، او د زامنو نه خو نوسي ډېر خواږئ، لمونږ د هغې خوږو قسمت ونه شو، بس دغه په زړه ارمان دی چې زمونږ نوسي له مونږ سره
دولت ډیر دی، هر څه ډیر دي، مینه نشته. زه خو دومره هم خبر شوی یم چې ستا د کور ودانې تا سره ډېرې سختې تېرې کړي دي دې بچو دپاره. جی زه هم که څه نن یم نو د دې د لاسه ما دې په ځوانۍ کې ما له خپل مار راکړ، ما پې کاروبار شروع کړو او په هغه کاروبار کې دې لکه د ځوان غوندې زما سره به مزدوري کوله او په دې ارمان و چې د بچو کور مې وشوی. خو هغه کور د ګور نه هم چې کوم دی سخت دی، د ګور نه پکې زیاتې تیارې دي. په دومره کور کې په کم کور کې چې انسان په نظر نه راځي هغه به چاته وخت تېروي. اوس څومره وخت وشو ستاسو مسو سره ملاو شوی؟ جی لا 2 کاله او کم 2 کاله وشو چې زموږ نه نصیب بولي دي. په هغه یو پسې هغه زه ورته باورا وایم مې ډېر یادېده، بس په سترګو مې پهې وتړلې لاړم، دا ښځه مې بوتله بوډۍ لاړو خپل نصیب ولیدو او بیا رالو. بیا مو څه اراده نشته؟ اراده بس د وسپنو نینې دي چیچو او په زړه یو ګټه ده اړولې ده. په دې تلو راتلو باندې هغه بیا چې سړی لاړ شي هغه نوسی ویني بیا چې ترې راجدا کېږي د سړي زړه هلته پاتې کېږي، نور خوږ سیوا کېږي. څه شعرونه خو راته ووایه. څنګه شعرونه جي؟ هر رنګه چې بس ووایې، څه نظم یا څه غزل یا څه ټپې یا بل څه. ټپې خو جي دغه یو څو ما ځان له په دغه خپلو حالاتو باندې کړي، ټپې سره ما دغه نه وي او غزلې هم شته دغه او نظمونه هم شته، خو دا حالات داسې دي چې زه لیک نه کوم، زما هر څه چې هغه زما زباني یادي، خو دا حالات داسې دي چې هغه هر څه زما د مزغو نه په دې وخت کې اوټ دي. ماله دا حالات داسې اجازت نه راکوي چې لکه اوس ما ته سره یاد شي، هر څه رانه هېر دي، په خپلو خولو کې ډوب دي. نور څه ویل غواړئ تاسو مور او پلار ته څه پیغام ورکول غواړئ چې څه کول پکار دي چې سړي نه بیا خپل بچي داسې باغي نشي؟ یا جی دا د قسمت خبرې دي. که زما یو غزل دی هغې کې خو صرف دا یو شعر ما ته یاد دی، زه یتیم یم زما سره احساس دی، دا یو غزل دی زما، خو په هغې کې یو شعر داسې دی چې قدردان شي خو افسوس د مرګ وروستو د دنیا نه چې رخصت شي مور و پلار. او دا قدر دا ما یتیمانو ته ډالۍ که دا قدر افسوس د یتیم سره شته، قدر هله پیدا شي چې کله مور و پلار نه. زه اوس هم خپلو مور و پلار پسې شرایط چې جاړم، که دا ټول دولت زما نه څوک اخلي او یوې ورځې لپاره ما مور و پلار راکړي، زه به پې دا دولت ورکړم. دا بیا نه میلاویږي، دا داسې رشته ده چې دا نه میلاویږي. تاسو خو مطلب دا دوره چې دا دم دی جی د دې ستاسو راتلونکي وخت لپاره څه دغه دی چې د دې وارثان به څوک وي؟ جی دا خو ډېر په کوششونو باندې خلک چې مور پلار چې ولیږي پاسې د اولاد دپاره، اوس د دې نه هم زما هغه زړه تور شو، ولې چې هغو نه دا جایداد ګوري نه مور پلار ګوري، صرف ځان پیژني. نو زه یم چې خدای پاکه په دې چېرته څوک راولي چې زه یې پې خرڅ کماو.
زړه خو به مې په خپلونو سو ډېر خوږېږي خو دا زما مجبوري ده چې زه اوس دا خرڅ کړم او دغه بوډۍ له چېرته هلته کې په سوات کې د هغې خپل خاندان په خوا کې چېرته کورکی والمه څه خو یو څو شعرونه راته ووایي هر رنګه چې خیر دی را یاد کړي. یو څو شعرونه راته ووایي یا داسې نظم غوندې کې وړکې چې هر څه یې ووایي راته خیر دی. یو غزل دی زه به شروع کړمه خو که څو شعره پکې یاد شو جو آبه پکې یاد شي او که څه پکې نه و نو آبه پکې بیا نه وي. غزل دا دی هر خواته لوګی لوګی د اور څه پته نه لګي روغ پکې راولیږي د شمکور څه پته نه لګي او دلته د مظلوم د سر سودا څه اوسنۍ نه ده مه جاړه یتیمه ستا د شور څه پته نه لګي او ګوره ورته مه تور به دې سپین شي په کتو کتو تور داغونه سپین شي او د تور څه پته نه لګي او کلی بهادر چا په بله هړولی دی دې کې خو د لارې او د کور څه پته نه لګي. ډېر ښه دی. نور څه وایي؟ چې دې وخت کې حالات داسې دي چې را یاد کړئ خیر دی په کلاره. تلوار هم نشته. تلوار خو نشته دې کې تلوار خو نشته خو دا خو ډېر دغه دی ښه دا یو بل داسې یو ملګری مې راغلی و دلته عطا یې تخلص و عطا دلته راغلی و ما پسې نه هغه راغی او چې څنګه راغی نو دغسې بیا لاړو او نه هغې پسې ما بیا ځان له یو غزل لخ کړی او دغه یو دوه درې شعره به پکې یاد ښه لس بنده غزل دی خو اوس په دې وخت کې رانه دغه دی خو سړي که شوه دردونه شو قرار نه شوی زم پاتې شه ای ګله خو ایثار نه شوی زم او ډېر مې وله غوږې تاو راتاو کړو خو په سور نه شو ډېر مې وله غوږې تاو راتاو کړو خو په سور نه شو ساز نه شو نغمه نه شوه ستار نه شوی زم او مزه 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 ګله پاتې شه پوهه مې د مینې په اظهار نه شوی زم او بس ما ویل جامونه د خلوص به ور عطا کما ما ویل جامونه د خلوص به ور عطا کما او زړه نشه ځیګر نشه دلدار نه شوی زم او جی بس دغه راته پکې یاد نور رانه یې زه درپسې ځم راځم زما په تلو راتلو خو پریشانه کېږي نه جی دا خو داسې کار دی چې د هر سړي خپله یو نشه وي نو د چرسي سره چې چرسي میلاویږي نو خوشحالیږي او د غل سره چې غل میلاویږي نو هم خوشحالیږي او د شاعر سره چې شاعر میلاویږي نو هغه ډېر خوشحالیږي لکه په ما چې تاسو چې راشئ لکه په ما چې اختر راشئ ولې زما نشه دا ده شعر و ادب زما نشه ده خو بس حالات داسې دي چې هغې زه دومره مجبوره کړم چې هغه هر سره نه اوس هیر دي نو ستاسو په تلو راتلو باندې خو له ما نور زړه غټېږي ما ته داد میلاویږي چې یاره ځه د مشغولا خو مې څوک پیدا شو. بله همه خبره زما نه ایره وه کتاب به څنګه چل کوو کتابو که چرې ما ته داسې ټایم میلاو شي چې زه یو 15 وخته ما ته ذهني آرام میلاو شي نو بیا زه چې بیا د خپل څه غزل یا څه دغه معمولي یو شعر ما ته رایاد شي نو هغه بیا زه رایادولی شم خو ما لیک نه دی کړی له ما ټوله شاعري چې ده دا زباني ده له ما سره جی نو ما خو دغه وی که نه ما چې دغه لیکل موږ راغونډو بیا یو کتاب شکل ولا ورکړو خو زه انشاءالله چې تاسو کله وزګار وئ نو دغه کار به بیا وکړو ښه جي ښه او ډېره مننه چې موږ له دوباره وخت راکړو نجیب بالکل زه ټول ستاسو یم وخت ستاسو دی ټول ستاسو یم جي ډېره مننه جي ښه جي